سرکشي و بغاوت و مخالفت. لله الحمد په امارت کې دا شی نشته. د اسلامي امارت ټول اعضا له امیر المؤمنین حفظه الله نه نیولې به تر یو عادي طالبه پورې دا ټول یو لاس یو اخلو. د کې هیڅ مشکل نشته، هیڅوک چا سره څه دغه نه لري. او کومې فیصلې چې له مشرتابه نه کېږي موږ دې ته لبیک کړي او موږ د هغو اطاعت کوو، د هغو اوامر خپل باندې ځان باندې واجب بولو، ځکه موږ له امیر سره بیعت کړی په دې لار باندې. که دا موږ ته خوښ وي که ناخوښ او په دې اختلاف کې امریکایانو په میلیونونو ډالر مصرف کړل په دې 20 کالو کې تر څو طالبانو منځ کې د امارت منځ کې درز واچوي، خو لله الحمد کامیابه نه شو. یو راز د موفقیت د کامیابی د اسلامي امارت همدغه دی چې اسلامي امارت یو واحد صف لري، بس هیڅوک اختلاف نه کوي، هیڅوک بغاوت نه کوي، هیڅوک مشکل نه جوړوي. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي امارت د مشرانو په وروستیو ځینې څرګندونو ځینې مغروضو کړو یې داسې راپورونه خپاره کړل چې ګواکې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ ډیر سخت او کلک اختلاف راغلی ده او دغه اختلاف اوس له پټپټونې او هغه پټ حالات څخه د میډیا مخته راغی. په وروستیو کې د اسلامي امارت مشرانو ځینې څرګندونې کړې وې چې له هغې څخه ظاهرا داسې ښکارېدله چې ګواکې د خپل مشر په ځینو فرمانونو باندې نیوکې کوي. خو ډیر ژر د اسلامي امارت د مختلفو مشرانو لخوا دغه خبره رد شوه. تر ټولو لومړی د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد دغه خبره رد کړه او ویې ویل چې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ هیڅ نوع اختلاف نشته ده او دغه خبرې چې دوی کړي دي ظاهرا نصیحتونه دي چې اسلامي امارت او همدارنګه هر مسلمان یې پر بل مسلمان دا حق لري تر څو یو بل ته نصیحت وکړي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد خپل هغې وینا ته چې په کابل پوهنتون کې کړې وه چې باید انتقادونه په پټه او مخفي توګه وشي، ځکه په پټه چاته خپل عیب ښودل د دې لامل کېږي چې هغه کس خپل عیب اصلاح کړي. دا خبرې ځینې مغرضو کړوي ظاهرا د ښاغلي سراج الدین حقاني د هغې ویناو په مقابل کې وکارولي چې ښاغلي سراج الدین حقاني د خوست ولایت په یو مدرسې کې کړې وي. هغه وویل چې د خلکو غوښتنو ته باید احترام وشي او خپل نظر په نورو تحمیل نشي. خو ښاغلي ذبیح الله مجاهد ډیر ژر خپله دغه وینا رد کړه او ویې ویل چې له دې څخه یې رسنیو ته توصیه مراد وه، نه دا چې د ښاغلي سراج الدین حقاني پر ویناو یې رد کړې ده. همدا ډول د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ نورې همدغه ډول ویناوې وي. خو تر ټولو کلک انتقاد چې ظاهرا او ښکاره انتقاد و هغه د شیر محمد عباس ستانکزي لخوا و. ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی د بهرنیو چارو وزارت معین دی. هغه په لومړي ځل د سټیج پر مخ د اسلامي امارت په دې پرېکړه چې ګواکې د نجونو ښوونځي ولې بند شوي په کلکه توګه نیوکې وکړې. هغه وویل چې ډېر ژر تر ژره باید د نجونو ښوونځي خلاص شي. همدارنګه د نجونو تعلیم د هغوی حق ده او دغه حق هیڅوک له هغوی څخه نشي اخیستلی. همدارنګه په یو بله وینا کې شیر محمد عباس ستانکزي وویل که چېرته د کوم مشر اوامر د اسلام په خلاف وي نو د هغې اوامرو منل هیڅ واجب نه دي او په اسلام کې په دا هیڅ چا هم نه ده واجب چې د مشرانو هغه اوامر ومني چې هغه د اسلام خلاف وي. ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزي د صحابه کرامو هغه واقعه د دلیل په توګه راوړه چې د خپل مشر لخوا ورته امر شوی و چې ځانونه ورته وغورځوي خو هغوی ونه غورځول. وروسته بیا دغه خبره تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ورسېدله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو صحابو دریځ تایید کړ چې هغوی ورته نه و دانګلي او ورته په ځواب کې وویل که چیرې دوی ورته دانګلي وو نو د قیامت په ورځ به یې همدا سزا وه. آیا د اسلامي امارت مشرانو ترمنځ اختلاف شته او که نه؟ او آیا شیر محمد عباس ستانکزی د اسلامي امارت د مشر امیر المؤمنین د فرمانونو پر وړاندې ولاړ ده او که نه د هغه اوامر مني او اطاعت ورڅخه کوي؟ ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي په یو تازه وینا کې په دې اړه وضاحت ورکړی ده او ویلي دي چې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته بلکې ټول یو متحد صف ده او دا د اسلامي امارت یوازینۍ ځانګړنه ده چې د مشر او کشر ځایان پکې معلوم دي او په دومره سختو مراحلو کې خپل اتفاق ساتلی ده چې د نورو لپاره دا هیڅ امکان هم نه درلوده. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي همدا ډول زیاته کړه چې نړۍ او خاصتا امریکا په دې میلیونونه ډالر ولګول ترڅو د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اختلاف راولي. خو دا هغه څه و چې امریکا او متحدین یې په دې ونه توانېدل چې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ درز راولي او اسلامي امارت یوازینی صف ته چې خپل اتحاد یې ساتلی ده. که څه هم اختلاف یو فطري عمل ده او د هر انسان نظر د بل انسان په نسبت د
په هره مسله کې یو متفاوت نظر کېدلی شي او اختلاف یو داسې فطري عمل ده چې د انسان په طبیعت کې ښودل سوی ده. که چیرې موږ وګورو په یو کورنۍ کې حتی که د کورنۍ نور غړي څخه پرته د کورنۍ د ورونو مثال هم راواخلو، ډیری ورونه په خپل منځ کې هم په ډیرو مسایلو اختلاف لري او په ډیرو مسایلو کې نظر یو ډول نه وي. هغه څه چې د یو کورنۍ او یو کور په منظم ساتلو همدارنګه په یو منظم چوکاټ کې د دوی برابرولو په یو کور کې دوی فعال ساتلو لپاره لازمي دي هغه دا چې د یو بل پر وړاندې ونه درېږي، د یو بل بې احترامي ونه کړي او همدارنګه یو د بل خبره واوري او د مشر احترام او کشر ته شفقت ولري. په اسلامي امارت کې هم همداسې ډول ده. که چیرې د ځینې مسایلو په اړه د اسلامي امارت ځینې مشران مختلف نظر ولري، دا په دې معنا نه ده چې د اسلامي امارت دغه مشران د نورو پر وړاندې بغاوت کوي او د هغوی فرمانونه نه مني او لکه د تیر جمهوریت د دوران په شان یو د بل پر ضد ودرېږي او په یو وخت کې دوه مشران جوړیږي. دغه ډول خلاف کول فطري عمل ده او د انسان په طبیعت کې ښودل شوی ده. همدارنګه که وګورو دغه ډول اختلاف د یو ټولنې د ترقۍ لامل هم کېدلی شي، ځکه که چیرې بېلابېل نظرونه مطرح شي نو په دې کار سره هغه غوره او منتخب کار رامنځته کېږي. همدا ډول که موږ وګورو له ډېر وړاندې داسې اوازه وه چې ګنې د اسلامي امارت په مشرانو کې ډېر سخت درز ده، خو هغه څه چې موږ ته تاریخ ثابته کړه هغه دا و چې د اسلامي امارت مشران ټول د یو امیر اطاعت کوي او ټول د یو امیر لاندې دي. د امارت پر راتلو سره کله چې افغانستان فتح شو تر ټولو لومړی اوازه دا راغله چې ګواکې د جلال الدین حقانی کسان چې دوی حقانی شبکه بولي په مولا برادر باندې ډزې کړي دي او هغوی تر دې هم مسله لاړه چې د مولا برادر د وژل کېدو بحث مطرح شو او داسې اوازه شوه چې ګنې مولا برادر د اسلامي امارت د نورو قمندانانو چې په سر کې جلال الدین حقانی زوی ښاغلی سراج الدین حقانی یادېده د هغه لخوا ویشتل سوی ده او یو د بل سره د واک پر سر سیالي کوي. خو هغه څه چې موږ ولیدل هغه له دې څخه ډېر متفاوت و. دوی ښاغلی سراج الدین حقانی د حقانی شبکې په نوم یادو، هغه څه چې خپل ځان ته هېڅکله هم ښاغلي حقانی صاحب دا نوم نه ده ورکړی. همدارنګه د ډېر پخوا څخه دا تبلیغات کېدل چې د حقانی شبکه او نور طالبان، خو هغه څه چې حقیقت کې څرګند شول هېڅکله هم داسې نه و. نو که چیرې د دغه ډول اختلاف مخینې ته وګورو، د اسلامي امارت مشران د وحدت او اتفاق په اهمیت باندې پوه دي او په هر ډول چې وي خپل دغه اتفاق په هېڅکله هم له لاسه ورنه کړي. د اسلامي امارت د کامیابۍ یوازینی راز اتحاد او اتفاق ساتل دي. برید ورته په نره په مستي له خیاله واړوي، تورې په لاسونو کې زلمې له خیاله واړوي، تورې په لاسونو کې زلمې له خیاله واړوي. برید ورته په نره په مستي له خیاله واړوي، تورې په لاسونو کې زلمې له خیاله واړوي، تورې په لاسونو کې زلمې له خیاله واړوي. هله د یتیم